منظور پښتین لپاره ډیر بد خبر. منظور پښتین باندې کومې قضیې دي؟ د منظور پښتین وکیل څه وایي؟ منظور پښتین سرنوشت کوم خواته روان ده؟ محسن داوړ نیولو نه بعد ولې ژر خلاص شو او منظور پښتین ولې عمومي جیل ته ولېږل شو؟ دا ټولې موضوعګانې په ویډیو کې وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مه شئ. په منظور پښتین شپږ څلوېښت جعلي قضیې ثبت شوي دي. په پېښور کې نن یو ځل بیا د منظور پښتین د راخوشي کېدلو پر موخه د ضمانت اورېدنه شوې، خو محکمې د هغه د قضیې اورېدنه د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې وځنډوله. د منظور پښتین وکیل عبدالمجید رسنیو ته خبر ورکړی چې ګواکې نوموړی نن له اړوند محکمې غوښتي و چې د منظور پښتین د خوشي کېدو ضمانت دې ومني او هغه دې بیرته له زندان آزاد کړي. منظور پښتین نږدې 3 ورځې وړاندې د پېښور پولیسو په یوه قضیه کې نیولی چې دا مهال ډېری اسماعیل خان ته د 14 ورځو زندان لپاره لیږدول شوی دی. د معلوماتو له مخې پاکستاني ریاست د منظور د نیول کېدو وروسته نن په هغه باندې یوه بله قضیه هم درج کړې ده چې ګواکې په دې سره په منظور پښتین باندې ټوټل شپږ څلوېښت جعلي قضیې ثبت شوي دي. د پی ټي ایم فعال او د منظور پښتین نږدې ملګری ادریس پښتین هم وایي چې په ټول پاکستان کې په مشر منظور پښتین باندې 50 جعلي قضیې ثبت شوي دي. منظور پښتین وروسته له هغې په پېښور کې ونیول شو کله چې نوموړی په وزیرستان کې د پاکستاني ریاست پر ضد څرګندونې وکړې او هغه یو ظالم جابر ریاست وباله چې د کلونو راهیسې پرې ظلمونه کوي. دغه راز منظور پښتین یوه ورځ وروسته له هغې پاکستان پوځ ونیوه کله چې نوموړي د شمشاد ټلویزیون سره په ژوندۍ بڼه مرکه وکړه او په پښتنو یې د ریاست لخوا د شوي ظلمونو پرده پورته کړه. د منظور پښتین د نیول کېدو وروسته د هغه د خلاصون پر موخه د افغانستان پاکستان په ګډون په ټوله نړۍ کې پراخ لاریونونه ترسره شول. لاریونوالو له ریاست غوښتل چې منظور پښتین دې ژر تر ژره خوشي کړي. د پی ټي ایم او منظور پښتین پر ملاتړ افغان ولسمشر محمد اشرف غني او ډېری نور افغان سیاسیونو څیرو هم د هغه په نیول کېدو پراخ غبرګونونه وښودل. په پاکستان کې هم د دې حکومت یو شمېر غړو د منظور ملاتړ او ننګه کړې ده او په خپل حکومت کې غږ کړی چې منظور دې ژر تر ژره خوشي کړي. د پی ټي ایم بل مشر محسن داوړ چې د منظور پښتین په ننګه د لاریون پر مهال نیول شوی و خو وروسته له څو ساعتونو بیا آزاد کړی شو او یو ځل بیا یې پر پښتون قوم غږ وکړ چې په لر او بر کې دی د منظور د خلاصون پر موخه خپلو مبارزو ته دوام ورکړي. د یادولو ده چې د منظور پښتین په نیولو باندې په نړیواله کچه هیوادونو بنسټونو او سیاسي څیرو پراخ غبرګونونه ښودلي دي او له پاکستاني ریاست یې غوښتل چې ژر تر ژره دې د منظور آزاد کړي. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ.